دوستانو سلامونه او درنښت لرم، صحت ولرئ. دوستانو دا دی بیا د ډلیز واده د ناویانو او زومانو دپاره د فرش ورانیولو ته راغلي. هر ناوی او زوم ته دوه دانې فرشونه ورته ورکوو. نو لکه هر ځل چې مو موږ ته نیکه مشوره راکړې ده، ښه مشوره مو راکړې ده، تر څو موږ ښه رنګ او ښه فرشونه ورته خوښ شو. هیله کومه د دې پلان خپل مشوره مه راڅخه سپموئ. د رنګ او ډیزاین کې تاسو خپل نظر سره شریک کړئ. ستاسو د نظر څخه وروسته به بیا د خیر سره د ډلیز واده و ناویانو او زومانو ته کالینې رانیسو. نو هر ناوی او زوم ته دوې دانې دي. دا یې اول، دا یې دوهم رنګ، دا یې درېیم ډیزاین، دا یې څلورم ډیزاین، دا یې پنځم ډیزاین، دا یې شپږ، دا یې اووم ډیزاین، دا یې اتم ډیزاین. د دې وڅنګ ته دوستانو تاسو راسئ. د دې وڅنګ ته دغه ډیزاین دی، دا یې بل 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 رنګ ډیزاین دی، دا یې بل رنګ ډیزاین دی، دا یې بل ډیزاین دی، دا یې هم بل، دا یې هم بل. هیله کومه دوستانو خپل مشوره مو مه راڅخه سپموئ. بس هر رنګ چې ستاسو خوښ سو، هر ډیزاین چې ستاسو خوښ سو، د ډلیز واده ناویانو او زومانو ته به د خیره سره هغه کالینې ورته اخلو. په خیر دې استفاده کړي او ستاسو د مشورو څخه لا د مخکې نړۍ مننه. د زرپا شرکت د رئیس صاحب او ټول سهامدارانو څخه نړۍ مننه چې یو خو با کیفیته جنس راته راکړي او دوهم خپله ونډه یم د ډلیز واده په خیر کې خپله ونډه م واخیستله. خدای دې وزونه ورته پر ژوند ورسته برکت. بس داسې تجاران دي زنده باد چې ګټه نه در باندې کوي او ښه شی هم درته درکوي.